چارج ختم شو. کېده څه کوې؟ څه خبره ده؟ زه موبایل چارج کېږدم. کېده ما ټلیفون چارج نه لري، ما لوبه روانه ده. کېده که زه مړ شم ټول ټیم مې بایلي. څه وایې ته؟ راکړه چارج کړه راکړه. داسې ښه لوبه خدیم ده، زه مشهوره کېږم، ټوله دنیا مې ګوري. په څه شي مشهوره ورکوي؟ څه شي کې کار کوي؟ چې ټیک ټاک. او تمام ره چرغ و نڅاګانې کوي، په دې مشهوره کېږي. راکړه چارجر راکړه. ګوره ما ته وګوره، که د چرګ غوندې نڅا کوم کار څه کوم دا چارجر کومه خو کې رانه به لاس واخلي. دا په تا طبیعت باندې ما ته پرېږده. تا راکړه ما ته. ګوره کشرولي هم دغه یو مشرولي هم دغه یي. چارجر خوشې که چې د ما ګوره که زه مړ شم ټول ټیم خرابېږي. اول دا لایف زه راغلی یم، که تا لوبه شروع کړې ده. اول ما لوبه شروع کړې ولا چې ټیکټ کې کوم ګوره هلته پلار وده دی، ګوره مور او پلار وده دی. ځه شپې ناوخته دی، ګوره خلک په ما مخ قسم دی خولې ته دې وامه. ګوره هو وهمه لوبه وګوره نه کېږي. دا پرېږده. شکوم یې ګوره دغه چارجر شکوم یې، خو تا ته اندر کوم تلیفون کې تېروي. خوشې که نه زما چې چارجر راوړی تا ولې خراب کړو؟ ځان ته چارجر واخله. تا خوندره دا خو پلار راوړی، تا خو نه ده. خو په هماغه چې زما چارجر تا خراب کړو، دواړو جنجالو پلار دا راوړو. بس چې راوړی اول حق د ما نه چې اول ما لوبه شروع کړ ده. نه کېږي نه کېږي، هېڅ امکان نه لري. خلاص خو ته هم رانه نه شي ښودلی. ټک ټک شو. ګوره خیر د پلار را باندې رایخ کړو. ته هم نه شې کېښودلی رانه. ته رانه چارج چې کېږه څنګه شپې ناوخته دی، ګوره خلک په ما مخ قسم دی خولې ته دې وامه. ګوره هو وهمه لوبه وګوره نه کېږي. لا حول ولا قوة. ټیک ټاک او تمام چرغ و نڅاګانې کوي، په دې مشهوره کېږي. ته ورحمېږې، ته فضل او رحم وکړې. دې حالاتو ته وګوره، دې سیلابونو ته وګوره، دې زلزلو ته وګوره. دا د الله عذابونه چې په دې مسلمانانو باندې، او دا زمونږ بچیانو ته وګوره. د شپې 2 بجې دي، خلک راپاسېږي تهجد کوي، الله ته یې لاسونه جوړه کړي، د الله نه سوال کوي چې خدایه زما په کور کې خیر او برکت واچوي. او دې زما بچیانو ته وګوره، د شپې 2 بجې او دې لګیا دي شور ماشور یې جوړ کړي، مونځ او دس خو نشته، تهجد خو نشته دی. تر دې وخته پورې دې ناست دي په ټلیفونو کې او په سس جنجالو کې لګیا دي، مونځ او دس نه کوي. نه زما چې چارجر راوړی تا ولې خراب؟ یا الله دې ته به تر کومه وخته پورې مونږ لګیا یو. نه شي چارج کولی. که ما ته رانه که ته هم رانه شي چارج کولی. ځه دغه ته ما چارج کړې څنګه هلکه خرابېږي رانه. ګوره خرابېدل مرابېدل نشته. رانه زه خپل کار کوم. هلکې د خدای نه وډار شئ. دا څه وخت دی؟ 2 بجې د شپې. تر دې وخته پورې تاسو ناستې. دا ګیمونه دا څه حالات دي؟ دې زلزلو ته وګوره، دې سیلابونو ته وګوره، دې طوفانونو ته وګوره. تاسو به کله اصلاح کېږئ؟ خدای نه نه ډارېږئ تاسو؟ تاسو ته وایم، کوم جواب لرئ؟ سختې خبرې بېګا وکړې. تا ته مې چې ویله چې پرېږده، خو لږ به دې حوصله کړې وه. سړی د زه تا ته یوه خبره وکړم، درته ویل چې شور مه کوه. خو دا موبایل به 15 دقیقې ما چارج کړی وی، خپل ګیم دې خراب کړو زما. او په شرمونو وشرمېدو. امام ضرور وکنه، خو تا بیا که نر وي خو پلار ته به دې جواب ورکړی وی که نه. تا به ورکړی وی که نه. که ما زما څه کار دی؟ ما امام څه ما کار ته دی؟ هغسې نیغ نیغ کېږي. اوس به ورته څنګه سترګې مخې سخت بې عزته کړو. زما خو نوره توبه ده. توبه توبه ده ایسته. سر ماسخوتن به مونځ او بیا به د خیره سره قلارې وده کېږم او سهار ملا اذان به مانځه ته پاڅېږم چې پلار تمام شپه ځان بې خوبه کوو، تر سبا ناست است مونځ موږ نه پاتې. پلار راغی چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. خجالته کېږئ ما پوه شولې؟ ستاسو خو همدغه کار دی. یو ورځ خو نه شوله، هره شپه چې زه ګورم تاسو فقط دغه گیم دی ټکه ټوکه ټکه ټوکه. یو ځل نصیحت، 2 ځل نصیحت. تاسو خو اوس د نصیحتونو هم نه یئ، ځلمان یئ، بچي لرئ، اولادونه خپل لرئ که نه؟
پلاره زما دا احساس وکړو ګوره ورور ته مې وویلې چې د نن نه بعد به دا ټیک ټاکي میکټاکي او پبجي مبجي بند دي چې ته څه وایې پلاره موږ به منو او بالکل موږ نور توبه وویستی دې کارونه شپې هم ځان بې خوبه کړی دی ته دې موږ سره جګرخونه یې نو ما ورور مې تصمیم ونیو چې نور به نه تا جګرخونه کوو او نه به ځان بې خوبه کوو نو موږ نور تصمیم ونیو توبه هم پسې ویسته پلاره ته به هم دا سوچ کې د بچی نه څومره زر اصلاح شو باور وکړه پرون موږ په لاره تېرېدلو جمال الدین استاذ خپل شاګردانو ته یوه قصه کوله او ما ورور مې واورېده ما ورته غوږ کېوستو هماغې نه بعد موږ تصمیم ونیو الله دې جمال الدین ته هم خیر ورکړي او په دې زه ډېر خوشحاله کړلم داسې دی بچیانو هېڅ پلار نه غواړي چې بچیانو ته غلطه لار وښیي خو زه افسوس په دې کوم چې دا بې وخته تاسو تر ناوخته پورې دغه ناست یې دغه ګیم د دې نه چې خپل لمونځ وکئ یو 2 رکعته نفل وکئ او ویده شئ ګوره سهار به په وخت مانځه ته هم راپاڅېږئ سهار نور راختلي تاسو تر 8-9 بجو پورې ودرېږئ پلاره نور بس دی او زه خو د جمال الدین استاد خبرو ډېر ویارولم او ډېره مایوسه کړم چې هغه شاګردانو ته ویلې وایي څوک چې د سهار په مونځ کې خوب کوي او مونځ نه کوي او ویده کېږي تر ناوخته پورې پروت دی د کور نه رزق او روزي ورکېږي په کور کې بې برکتي راځي وایي بله دا وویلې مثال یې ورکړو وایي تاسو وګورئ بېادبي دې وایي ډېره مافي سپی ټوله شپه بیدار وي سهار کې ویده کېږي سپی په کال کې 2 پیره بچي راوړي هره پیره کې 5 شپږ 8 بچي راوړي د سپیانو باید سمه رمه جوړه وي او ګډه په کال کې 1 پیره لنګېږي 1 بچی راوړي خو ماشاءالله څومره رمې ورپسې روانې دي او څومره حلالېږي څومره قربانیانې پکېږي بیا هم برکات ولې ټوله شپه که وځئ سهار وختي راپاڅېږي یو مثال یې ورکړو ما دې چې سوچ وکړو چې زمونږ په دې ژوند کې ولې برکت نشته خوشحالي نشته پلار بیچاره در په در لالهان ده موږ تصمیم وینو چې نور به د سهار خوب پرېږدو بې وخته به هر څه د خپل وخت ټاکو او 5 وخته به خپل لمونځ کوو او انشاءالله ورور به خپل درسونو ته دوام ورکوي او زه به خپل روزګار ته بالکل یا الله شکر 1000 بار شکر دی چې زما اولادونه الله تعالی ورته هدایت وکړو او خپل فضول کارونه یې پرېښودو او خپل کار خپل روزګار خپل منځ او دس ته رجوع وکړله خدایه د ټولو اولادونه دغسې کامیاب او په منځ او دس او په عبادت باندې لري خدای هم کامیاب ولره بچیان خوشحاله خیر وبخه پلاره موږ بیا هم بخښنه کوو تا نه خدای هم بخښه